هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه ستاوی نور رنگ راوړی دی زما شهید یارا ستاوی نور رنگ راوړی دی زما شهید یارا هیواد په اسلامي فوج آباد شو او تنه هیواد په اسلامي فوج آباد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه د وقفت ظلمیو تور اشغال تماته ورکړه د وقفت ظلمیو تور اشغال تماته ورکړه اشغال زمون په خاوره کې برباد شو او تنه اشغال زمون په خاوره کې برباد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه غرور د صلیب مات شو او د ځان په ویرخت شو غرور د صلیب مات شو او د ځان په ویرخت شو د عمر ایمیل مکور کی فریاد شو او تنه د عمر ایمیل مکور کی فریاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه د عمل اسلامي صدر هیواد باندې راخور شو د عمل اسلامي صدر هیواد باندې راخور شو ختم د غربي دښمن فساد شو او تنه ختم د غربي دښمن فساد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد
مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه د وخت عمر ژړو تور شیطان خوار او ذلیل کړ د وخت عمر ژړو تور شیطان خوار او ذلیل کړ وخت عمر زړی زنده باد شو او تنه د وخت عمر زړی زنده باد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه ډېر خوشاله شو په ژړا عمر حماسه ډېر خوشاله شو په ژړا عمر حماسه مرید مین زړګي مراد شو او تنه مرید مین زړګي مراد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اصلي بچو هیواد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه هیواد مو د اشغال څخه آزاد شو او تنه